نغمه طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدایي حق ترې مه اخلئ. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځي ته پرېږدي او خدایي حق دې ترې نه اخیستل کېږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یو داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړې وایي له دغې سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینهوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینهوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینهوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه وینم ټول زما طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو دا طرزونه یې څنګه زده کړي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. ښاپیرۍ نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینو وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغان ټولنه شاتګ ته اړ کړي. میرمن نغمې دا سندره داسې مهال ویلې چې طالبانو افغانستان کې له شپږم پورته ښوونځي له نږدې 450 ورځو راهیسې تړلي دي. ملګري ملتونه د بشري حقونو نړیواله ټولنه او په کور دننه فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو واک ته له رسېدو تر دا اوسه پرله پسې ویلي د نجونو د تړلو ښوونځیو لپاره به په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي.